السلام علیکم تاسو ګورئ هم پښتون دا وخت د خبرونو بولیټن سره زم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه تورخم او چمن د لارې خپل هیواد ته د غیر قانونه نومیشته افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه تېره ورځ 2121 افغانان ستانه ستنېدونکي کډوالو ته هر قسمه سهولتونه ورکول کېږي د حکومتي سرچینو وینا وايي پاکستان کې د میشته قانوني افغان کډوالو خلاف هیڅ ګام نشي کولی د بلوچستان په خوزدار ښار کې بمي چاودنه د ترهګرۍ ضد ادارې افسر شهید چاودنه د خوزدار په سلطان ابراهیم چوک کې وشوه د نگران وزیر اعلی لخوا د پیښې رپورټ طلب وايي د پیښې ذمهوارو ته به قانون مطابق سزاګانې ورکړي شي د خیبر پختونخوا ولس د پاکستان پیپل پارټۍ سره ولاړ دی زما د الیکشن کولو مقصد صرف د عوام خدمت کول دي پیپلز پارټي په هر دور کې غربت سره مقابله کړې د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری کوهاټ کې ورکرز کنونشن ته خطاب بلاول وايي پیپلز پارټي مقابله د سیاسي جماعت سره نه بلکې د غربت ګرانۍ او بیروزګارۍ سره ده مونږ تر اوسه پورې د الیکشن مهالویش نه دی جاری کړی په سوشل میډیا چې کوم الیکشن شیډول خبر ګرځي هغه جعلي دی په الیکشن کمیشن کې د درخواستونو په اړه هیڅ مشورې نه دي شوي د الیکشن کمیشن ترجمان لخوا بیان جاری نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي اسرائیل په غزا کې د انساني حقوقو سنگینه خلاف ورزي کوي فلسطین کې د زنانه او ماشومانو په شمول په زرګونو خلک شهیدان شوي نړیواله ورورولي د غزا کې د جنگ بندۍ لپاره خپل کردار ولوبوي ملګري ملتونه د په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې خپل کردار ادا کړي اسرائیلي فوج په غزا کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری وینا وايي د مودي حکومت مقبوضه کشمیر د نړۍ تر ټولو لوی زندان ګرځولې جنگي جنون او انتها پسندي د بشري حقوقو نه د انحراف نښې دي پاکستان ترکیه او سعودي په شمول د اسلامي ملکونو د جنگ بندۍ قرارداد د مخ نیولو د امریکایي ګام غندنه امریکای د سلامتي کونسل هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په غزا کې د جنگ بندۍ غوښتنه شوې د فلسطیني اتھارټي صدر محمود عباس په غزا کې د جنگ بندۍ د قرارداد د امریکای لخوا ویټو کول د فلسطینیانو خلاف په جنگي جرمونو کې د شریک کېدل اظهار بللی حکمرانان په خپل خوشاله او ملک بدحاله کړو دوه خاندانونه و ځله حکومتونه کړي د جماعت اسلامي پاکستان امیر سراج الحق تنقید وايي د دوه خاندانونو حکومتونو لوجې 25 کروڑ ولس د بنیادي حقوقو نه محروم شوي نړیوال طاقتونه زموږ په معیشت او سیاست قبضه کول غواړي دینی مدرسو حوالې سره صرف په پاکستان دباو دی د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وینا وايي پوښتنه دا کوم چې د اسلامي دنیا حکمرانان اخر ولی په دباو کې دي د فوج مشر جنرال عاصم منیر د امریکا پر رسمي سفر روان جنرال عاصم منیر با د امریکا د فوج اعلی افسرانو او حکومتي چارواکو سره ولیدي د فوج اطلاعات څانګې ISPR وینا دا د فوج د مشر په حیث د جنرال عاصم منیر امریکا ته لومړی رسمي سفر دی
نشان حیدر په خپل نوم کوونکي فوجي سپاهي سوار محمد حسین شهید نن 47مه د شهادت ورځ لمانځلی شي. سوار محمد حسین جنجوعه شهید د کال 1951 کې پیدا شوی. هغه د پاک بهارت جنگ کې برخه اخیستې وه. د هغه د بهادرۍ اعتراف کې پاک فوج هغه ته نشان حیدر اعزاز ورکړی. پېښور کې اوړه یو ځل بیا ګران. ښار کې د یو میاشت دوران د اوړو تیلۍ کې 200 روپۍ اضافه. د اوړو 10 کیلو تیلۍ قیمت اوس کم 3,000 ته رسېدلی. غریب ولس سختو ستونزو سره مخامخ. او موسم په هکله خبردار دی چې راتلونکي 40 غنټو کې بعد موږ زیاتره علاقو کې موسم خشک او یخ وي. موسمیاتو محکمه وايي خیبر پختونخوا او پنجاب په میداني سیمو کې به لړه خپره وي. نن کم نه کم درجه حرارت د کشمیر په لیک سیمه کې -11 ډګري سنټیګریډ ریکارډ کړی. مهم خبرونه تاسو کتل. لخلو یو وړه شاندمه د مینه پس راځو نو تاسو سره به شریکو تفصیلی خبرونه هم پښتون سره اوسئ. هم پښتون خبرونو کې یو اړ بیا هر کله اوس وړاندې کوو تفصیلی خبرونه. تر اوسه پورې 4,21,100 او یو غیر قانوني افغان کډوال د تورخم او چمن د لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومتي سرچینې وایي چې په تیرو 40 غنټو کې 2,021 او 21 غیر قانونه افغان کډوال خپل هیواد ته واپس لاړل. د حکومت لخوا ستنېدونکي کډوالو ته هر قسمه سہولتونه ورکول دعوی کیږي او پولو سره نږدې ضلعو کې د هغوی لپاره کیمپونه هم قایم کړي شوي دي. پاکستان وار په وار ویلي دي چې د غیر قانوني خارجانو خلاف کومه کاروایی شروع کړې ده. د هغې هدف صرف او صرف هغه افغانان نه دي بلکې د نورو ملکونو د خلکو خلاف هم دغه اقدام کولی شي څوک چې پاکستان کې په غیر قانوني توګه میشته دي. حکومتي ذریعې دا هم وایي چې پاکستان کې میشته د قانوني افغان کډوالو خلاف هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته شوي او دغه مهاجرو په خپله خوښه افغانستان ته د واپسي د پاکستان حکومت او خلک غواړي. د بلوچستان په خوزدار ښار کې نن سهار د بم یوه زوروره چاودنه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د ضد ادارې یو افسر شهید کړی شو. د ریپورټونو له مخې چاودنه د خوزدار په سلطب ابراهیم چوک کې شوې ده چې پکې د GTSDHO مردان بخش جاموت په موقع شهید شو. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علي مردان خان ډومکي د چاودنې رپورټ طلب کړی او ویلي دي چې په پیښه کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سختې سزاګانې ورکولی شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھټو زرداری وایي چې د پیپلز پارټۍ مقابله د سیاسي جماعتونو سره نه بلکې د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ سره ده. کوهاټ کې ورکرز کنونشن ته د خپلې وینا په وخت بلاول زیاته کړي چې نواز شریف او د PTI بانی چیرمین په NFC ایوارډ عمل درآمد نه دی کړی. د خیبر پختونخوا ولس د پیپلز پارټۍ سره ولاړ دی. زما د الیکشن کولو مقصد صرف او صرف د عوامو خدمت کول دی. سیاسی مخالف نہیں، نہ کوئی کھلاڑی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اور ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. ہمارا تو مقابلہ ان سیاستدانوں سے نہیں، ہمارا مقابلہ غربت اور مہنگائی سے ہے. ہمیں کہا گیا کہ کنونشنز کا آغاز نہ کرے. میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں. وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور میں اس مشکل وقت میں بھی ان کے پاس پہنچوں گا. د الیکشن کمیشن ترجمان وایي چې موږ تر اوسه پورې د الیکشن شیډول نه دی جاري کړی.
خپل یو بیان کې د الیکشن کمیشن ترجمان زیاته کړه چې په سوشل میډیا خپر شوی د الیکشن شیډول خبر جعلي دی. ترجمان ولس ته ویلي دي چې د الیکشن کمیشن نه علاوه په بل بیان دی توجه نه ورکوي او په الیکشن کمیشن کې د درخواستونو په اړه هیڅ مشورې نه دي شوي. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کړې چې د کشمیریانو د حقوقو لپاره د بهارت باندې دباو واچوي. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په موقع خپل پیغام کې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویل چې پاکستان به د بشري حقوقو د عالمي اعلامیې ملاتړ ته دوام ورکوي او د بشري حقوقو د تحفظ لپاره به د ترهګرۍ خلاف هڅې خپلې جاري ساتي. نگران وزیر اعظم ویل چې بهارت په مقبوضه جموں او کشمیر کې په غیر قانوني توګه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. صدر ډاکټر عارف علوي وایي چې اسرائیل د فلسطینیانو نسل کشۍ ته زور ورکړی. صدر ډاکټر عارف علوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې وویل چې نړیواله ټولنه د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو د ریاستي ترهګرۍ پر ضد په ګامونو کې پاتې راغلي. د فلسطین خلک له خپلو حقونو بې برخې دي. ښځې، ماشومان او طبي کارکوونکي هم د اسرائیلو په بمبارو کې شهیدان شول. صدر مملکت زیاته کړه چې بهارت مقبوضه کشمیر کې د انساني حقونو په ډاګه خلاف ورزي کوي او نړیواله ټولنه دې په کشمیریانو د بشري ظلمونو حساب ورکړي. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری وایي چې ملګري ملتونه دې په نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې خپل کردار ادا کړي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې زرداری ویل ملګري ملتونه دې د بشري حقونو منشور په سختۍ سره عمل وکړي. اسرائیلي فوج په غزا کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د ویل د مودي حکومت مقبوضه کشمیر د نړۍ تر ټولو لوی زندان ګرځولې. جنگي جنون او انتها پسندۍ د بشري حقوقو نه د انحراف نښې دي. ملګري ملتونه دې په نړۍ کې د بشري حقوقو په یقیني کولو سره خپل کردار ولوبوي. د پاکستان، ترکیې او سعودي په شمول د اسلامي ملکونو د جنگ بندۍ قرارداد د مخه نیولو د امریکایي اقدام غندنه کړې ده. د امریکې لخوا په غزا کې د جنگ بندۍ د قرارداد د متحده قانونو په سلامتي کونسل کې د ویټو کولو وروسته د پاکستان، ترکیې او سعودي عرب په شمول د مختلفو ملکونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. امریکې د سلامتي کونسل هغه قرارداد ویټو کړو چې پکې په غزا کې د جنگ بندۍ غوښتنه شوې وه. د فلسطینی اتھارټي صدر محمود عباس په غزا کې د جنگ بندۍ د قرارداد د امریکې لخوا ویټو کول فلسطینیانو خلاف جنگي جرمونو کې د شریکېدو په معنا بدل کړي دي. بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وایي چې درې پارټو په ملک کې د کرپشن بازار ګرم کړی. د پیښور کې یوې دستوري ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي پاکستان امیر زیاته کړه چې دا وخت په ملک کې 2 کروڑه او 50 لکه ماشومان د تعلیم نه محروم دي او ملک کې 10 کروڑه خلک د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تیروي. سراج الحق ویلي دي چې په قومي اسمبلی کې د غریب ولس لپاره قانون سازیانې نه کیږي. راتلونکي حکومت په د عوامو په ووټ جوړیږي. په ملک کې به راتلونکي حکومت د نیازبینانو نه وي. امیر جماعت اسلامي زیاته کړه چې د ملک 2 خاندانونو ټولې ادارې تباه کړي دي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې نړیوال طاقتونه زموږ په معیشت او سیاست قبضه کول غواړي. خپل یو بیان کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر زیاته کړه چې دینی مدرسو حوالې سره صرف په پاکستان دباو اچول کیږي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړي دا او ویلي دي چې زه دا پوښتنه کول غواړم چې د اسلامي دنیا حکمرانان اخر ولې په دباو کې راځي. نن پنډۍ کې یو مقامی عدالت پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری د یوې ورځې په ریمانډ انټي کرپشن محکمې ته سپارلی دی. په فواد حسین چودھری دا الزام دی چې هغه یوې هاوسینګ سوسایټۍ ته د NOC ورکولو د حاصلولو لپاره 15 لک روپۍ اخیستې وې. د انټي کرپشن د محکمې تفتیشي ټیم د فواد چودھری د 15 ورځو د ریمانډ مطالبه کړې وه. په ډیوټۍ موجود جج د فواد چودھری د یوې ورځې ریمانډ ورکړو او حکم جاری کړی چې ملزم دې سبا متعلقه عدالت کې وړاندې کړی شي.
د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین استعفا منظور کړی ده. د تفصیلاتو مطابق د سېنات چیرمن صادق سنجرانی د عراق نه دوبۍ ته رسیدلی، چیرته چې شوکت ترین ورسره ملاقات وکړو. ملاقات دوران شوکت ترین خپل استعفا چیرمن سېنات ته وړاندې کړه، کومه چې اوس منظوره کړې شوې ده. یاد دی چې شوکت ترین څو ورځې وړاندې د پی ټی آی نه هم استعفا ورکړې وه. د پاکستان فوج وايي د فوج مشر جنرال عاصم منیر د امریکا په رسمي سفر روان شوی دی. د فوج د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر د اتوار په ورځ ویل جنرال عاصم منیر به د امریکا د فوج اعلی افسرانو او حکومتي چارواکو سره غونډې ولري. د بیان تر مخه دا د فوج د مشر په حیث د جنرال عاصم منیر امریکا ته لومړی سفر دی. سفر په داسې حال کې کیږي چې د امریکا 3 چارواکو په تیرو یو څو ورځو کې پاکستان ته سفرونه کړي دي. د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ د پاکستانی او امریکایي چارواکو د سفر مهمه موضوع وه. نن د پاک فوج د شهید سپاهي سوار محمد حسین د شهادت 40مه کلیزه لمانځل کیږي. سوار محمد حسین جانجوه شهید د کال 1991 په پاک بهارت جنگ کې برخه اخیستې وه او د بهادرۍ اعتراف کې ورته پاک فوج د فوج ټول نه غټ اعزاز نشان حیدر ورکړی. پېښور کې اوړه یو ځل بیا ګران شوي دي. د تفصیلات تر مخه دا ویل کېږي چې پېښور ښار کې د یو میاشت دوران د وړو تیلۍ په قیمت کې 200 روپۍ اضافه شوي. د وړو 10 کیلو تیلۍ قیمت اوس سل کم 3000 روپو ته رسېدلی، د کوم سره چې د غریب ولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه شوې ده. پېښور څخه چاپ کیدونکي د انګریزۍ ورځپاڼې فرنټیر پوسټ بانی رحمت شاه افریدي پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. رحمت شاه افریدي زوی بلال افریدي وایي چې پلار یې د خالي په ورځ د 40 کلونو په عمر کې د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې دي. د پېښور په حیات آباد کې د جنازې وروستو هغه پېښور کې خاورو ته سپارلی شوی دی. جنازه کې قبایلي او سیاسي مشرانو، صحافیانو او ګڼ شمېر عام خلکو ګډون کړی. رحمت شاه افریدي په کال 1984 کې د فرنټیر پوسټ اخبار آغاز وکړو چې وروستو د پاکستان یو مشهور اخبار وګڼلی شو. هغه د میدان په نامه د اردو ژبې اخبار هم شروع کړو. فرنټیر پوسټ کې کارکونکي ځینې صحافیان دا هم وایي چې رحمت شاه افریدي د اخبار ټول معاملات کارکنانو ته سپارلي او مداخلت به هم نه کو. په افغانستان د روسیانو د قبضې په وخت فرنټیر پوسټ نه یوازې پاکستان بلکې دنیا کې یو نوم خپل کړی دی. سیول رائټ فاونډیشن آف پاکستان په نوم د خیر ښېګړې تنظیم صحابۍ وړوکي لاهور کې غونډه کړې ده. د غونډې هدف په سیمه کې د خیر ښېګړې کارونو کې مرستې کول او د ولس هڅولو. د غونډې مشري پخواني بیوروکریټ منتظر خان وکړه چې پکې د انتظامیې د مشرانو ترڅنګ عام ولس او مدني فعالانو هم ګډون کړی. د غونډې ګډونوالو ویل چې په ټوله صوبه کې به د نشهیي توکو د ختمولو او د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کوي. د ریسکیو 112 او د تعلیم چارواکو هم په دې موقع ویل چې د خیر ښېګړې په کارونو کې د عام ولس سره اوږه په اوږه ولاړ دي. غونډه کې عام ولس ویل چې د په ټولنیزو هڅو په ملک او سیمه کې امن او پرمختګ ممکن دی او باید چې حکومت ورته هم پام وکړي. خبرونو په اخره کې اوس د موسم حال. راتلونکي 24 غنټو دوران به ملک زیاتره علاقو کې موسم اوچ او یخ وي. موسمیاتو محکمې دا پیشنګویي کړي چې خیبر پختونخوا او پنجاب په میداني سیمو کې به لړخ خپروي. نن کم نه کم درجه حرارت مقبوضه کشمیر په لږ سیمه کې -11 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. یاد دی چې ملک کې دا وخت اوچه یخني ده او د ډېرې مودې راهیسې باران هم نه کیږي. د موسم حال سره د هم پښتون خبرونو دا بولټن پای ته رسي. خبرونه پس تاسو کته شي پروګرام ملما د طاهر خان سره د لوی الله پامان.